د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان ته د 10 میلیون ډالرو په ارزښت بودیجه تصویب شوه. د چاپیریال ساتنې او ځایي ټولنو د ژوند د ښه والي په برخه کې یو مهم ګام اخیستل شوی چې د ټولنې پر بنسټ د اقلیم بدلون ته د ځواب ویلو پروژه د ځنګلونو کرنې او معیشت ښه والي له لارې تمویل شوې ده. یاده پروژه چې ارزښت یې شاوخوا 10 میلیونه ډالره دی د نړیوال چاپیریالي اسانتیاوو صندوق یا GEF له لوري د کم پرمختللو هیوادونو د صندوق په شورا کې تصویب شوه. خوشبختانه پروژه تغییرات اقلیمی در مورد پاسخگویی تغییرات اقلیمی مبتنی بر جامعه از طریق جنگلکاری و بهبود معیشت تأمین مالی گردید. پروژه متذکره از جمله پروژه تعلیق شده افغانستان بود که در این اواخر به ارزش 10 میلیون دلار توسط تسهیلات جهانی محیط زیست در شورای صندوق کشورهای کمتر توسعه یافته و صندوق خاص تغییر اقلیم مورد تصویب قرار گرفت. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلین دغه راز زیاتوي یاده پروژه به د 15 کلونو لپاره د بدخشان او کونړ په ولایتونو کې پلي کیږي چې موخه یې د ځایي ټولنو د اقلیم بدلون پر وړاندې مقاومت زیاتول او د هغوی معیشت ښه کول دي. دغه راز دوی زیاتوي د دې پروژې تطبیق د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام یا UNDP له لوري د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او نورو اړوندو ادارو په همکارۍ ترسره کیږي. این پروژه قرار است در ولایات کنر و بدخشان برای مدت 5 سال تطبیق گردد و در راستای تقویت انعطاف پذیری جامعه محلی و بهبود معیشت مردم تمرکز خواهد داشت. این پروژه طیف گسترده از فعالیت‌ها را در بر دارد که از جمله تقویت زراعت انعطاف پذیر، مدیریت منابع طبیعی، جلوگیری از تخریب زمین، افزایش ساحات علفچر و جنگل، معرفی سیستم‌های مدرن آبیاری، معرفی انواع مقاوم در مقابل خشکسالی و سیلاب. دا پروژه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې او ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام یا UNDP د ګډو هڅو پایله ده او د اقلیم بدلون پر وړاندې د مبارزې او د هیواد د طبیعي سرچینو د ساتنې په برخه کې یو مهم ګام بلل کیږي. د یادونې وړ ده چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به نه یوازې د چاپیریال وضعیت ښه شي بلکې د ځایي ټولنو د ژوند سطحه به هم ورسره لوړه شي.